د سې شنبې په ورځ د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري د 80 تنه میرمنو په ګډون 170 تنه د بیلابیلو حرفو څخه فارغ او د کاري وسایلو ترڅنګ تصدیق پاڼې پرې وویشل شوې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس پوهنیار عبدالحکیم شیرزاد د یادې غونډې پر مهال وویل د بیلابیلو 7 حرفو څخه دغه 170 تنو ته 6 میاشتې د اړونده حرفې په برخه کې عملي او نظري زده کړې ورکړل شوې. نوموړي زیاته کړه یادو فارغانو ته د کار او ټولنیزو چارو ریاست په هلو ځلو او د همدې وزارت په مرسته د یادو زده کړو زمینه برابره شوې وه. شیرزاد ویل یادو کسانو چې کونډې او بېروزګاره ځوانان پکې شامل دي د نجارۍ، فلزکارۍ، خیاطۍ، موبایل سازۍ، برقسازۍ او نورو برخو کې زده کړې بشپړې کړي او د کاري وسایلو سره یو ځای بازار ته وړاندې شول. دی وایي تر دې مهاله د یاد ریاست په هلو ځلو شاوخوا 1400 تنه ښځینه او نارینه په بیلابیلو حرفو کې فارغ کړي او نږدې 1000 تنه اوس مهال تر زده کړو لاندې دي. په غونډه کې د ولایت په استازولۍ اکبر شیر هم خبرې وکړې او له فارغانو یې غوښتنه وکړه چې خپل مسلک ته ژمن پاتې شي او د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې کار وکړي. دغه راز د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دراني په فارغانو غږ وکړ چې له خپلې اړونده حرفې څخه په کاري ډګر کې سمه ګټه پورته کړي. په هیواد کې د معلولینو سراسري شورا مشر مسعود صافي د ښځو چارو رئیسي انیسې عمراني، شریفي احمدزي او ځینو نورو ویناوالو له بیلابیلو حرفو څخه فارغانو شوو ته د مبارکۍ ویلو سربیره د کار او ټولنیزو چارو ریاست څخه مننه وکړه چې ګڼو ځوانانو ته د حرفو د زده کړو زمینه برابره کړې ده. فارغو ځوانانو د یاد ریاست او خپلو استادانو مننه وکړه چې له دوی سره یې زیار ویستلی او ژمنه یې وکړه چې له ورکړل شوو کاري وسایلو به سالمه ګټه پورته کړي.